د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن عمران خان ته 2 ورځې وخت ورکړی څو له واکه لیرې سي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آزادۍ مارش د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ روان دی. نور حال په راپور کې واره. سلګونه زره پاکستانیان د مولانا فضل الرحمن د ګوند جمعیت الاسلام په لارښوونه اسلام آباد ته د اعتراض لپاره ورغلي دي. د آزادۍ مارش د اسلام آباد په 9 فیض سیمه کې د اتوار بازار ترڅنګ پر لوی میدان جوړ شوی دی. د هغوی یوه اساسي غوښتنه دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي. مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې لاریونونو ته په وینا کې عمران خان ته د استعفا لپاره 2 ورځې وخت ورکړ. هغه په دې اړه چې د 2 ورځني مهلت تر بشپړېدو وروسته به څه کوي ډېر جزئیات ورنه کړل، خو خبرداری یې ورکړ چې څوک د دوی حوصله نه ازمایي. د پاکستان پوځ ته په غیر مستقیم ډول په اشاره کې مولانا د پاکستان پر حکومتي تشکیلاتو غږ وکړ چې د عمران خان ملاتړ دې نه کوي. په پاکستان کې د آزادۍ مارش ملاتړ یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو هم کړی دی، خو عمران خان پر خپل دریځ کلک پاتې شوی او خپل مخالفان یې تورن کړي چې له مارش څخه د حکومت پر ضد د وسیلې په توګه کار اخلي. مولانا فضل الرحمن دا اعتراضي لاریون د اکتوبر په 22مه نیټه له کراچۍ څخه پیل کړی دی. د آزادۍ مارش ګډونوال په بسونو، شخصي موټرونو او حتی پر بایسکلونو د اسلام آباد پر لور روان شوي دي. هغوی له واکه د عمران خان د لرې کېدو ترڅنګ 3 نور اساسي غوښتنې هم لري. د آزادۍ مارش غړي غواړي څو د پوځ له لاسوهنې پرته بیا ځلې ټولټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصولو ضمانت وشي او هغه سیاسي شخصیتونه خوشي شي چې په پاکستان کې د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. له خیبر پښتونخوا هم د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو لکه عوامي نیشنل، د پاکستان د خلکو، قومي وطن او مسلم لیگ نون ګوندونو کاروانونه د آزادۍ له مارش سره د یوځای کېدو لپاره اسلام آباد ته رسېدلي دي.